د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې شپږ لوبډل مشران چې په تیر کې څه لاسته راوړنې درلودې او څومره ماتې او کوم لوبډل مشر د افغانستان لوبډلې لپاره ښه ثابت شوی دی. دغه شپږ لوبډل مشران موږ دلته درپېژنو چې څومره بریاوې او څومره ماتې لري. او مخکې له دې چې ټول معلومات درکو که هر چا زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړئ. له 2009 کال راهیسې کله چې افغان لوبډله دوهمه درجه هیوادونو سره په یو ښه مورال ولوبېدله او تقریبا لوبډلو ورڅخه ویره کوله، شپږ لوبډل مشران تر دې دمه عدل او بدل شوي دي. دغه لوبډل مشرانو کې نوروز منګل، کریم خان صادق، محمد نبی ساخیل، اصغر افغان، ګلبدین نیب او رشید خان ارمان دي. لومړی درپېژنو نوروز منګل چې څه یې کړي دي. په یو ورځنۍ لوبو کې همدغه شپږ لوبډل مشران تیر شوي دي. د افغان لوبډلې لومړنی لوبډل مشر له 2009 کال څخه تر 2012 میلادي کال پورې نوروز منګل و. د هغه په لوبډل مشرۍ کې افغان لوبډلې 22 یو ورځنۍ لوبې کړي چې 12 ګټلې او 10 بایللې دي. د په لوبډل مشرۍ کې هیڅ یو ورځنۍ لوبه نه ده مساوي او نه هم باران لغوه کړې ده. په یو ورځنۍ لوبو کې د لوبو ګټلو سلنه نسبت بایللو ته زیاته ده، خو په شل ورځو لوبو کې بیا بایلات تر بریاو زیات دی. د په لوبډل مشرۍ کې افغان لوبډلې 14 شل ورځو لوبې کړي چې شپږ ګټلې او 8 بایللې دي. د شاوخوا 4 کاله په یو ورځنۍ همدومره یې په شل ورځو لوبو کې لوبډل مشري وکړه. کریم خان صادق په 2012 میلادي کال کې د یو ورځنۍ لوبو لوبډل مشر شو. د په لوبډل مشرۍ کې افغان لوبډلې یو ورځنۍ لوبه وکړه او هغه یې هم وبایلله. تر 2014 میلادي کال پورې کریم خان صادق لوبډل مشر و، خو په 2014 میلادي کال کې تر محمد نبی ساخیل لوبډل مشري ونیوله. محمد نبی ساخیل تر 2015 میلادي کال پورې لوبډل مشر و. د هغه په لوبډل مشرۍ کې افغان لوبډله 28 یو ورځنۍ لوبې وکړې چې 14 ګټلې او 15 بایللې دي. 12 شل ورځو لوبو کې بیا افغان لوبډلې شپږ ګټلې او شپږ بایللې دي. له دې وروسته بیا محمد نبی ساخیل له لوبډل مشرۍ استعفا وکړه او اصغر افغان لوبډل مشر شو. اصغر افغان له 2015 کال څخه تر 2019 کال پورې لوبډل مشر و. د په ټولو لوبډل مشرانو کې خورا بریالی او بختور کپتان و. افغان لوبډلې د تر رهبرۍ لاندې شپږ 50 یو ورځنۍ لوبو کې 11 ګټلې 21 بایللې، یو ټای یا مساوي شوي او 3 بې پایلې شوي دي. د په لوبډل مشرۍ کې افغان لوبډلې په شپږ 40 شل ورځو لوبو کې 30 ګټلې او 9 بایللې دي. په 2 ټیسټ لوبو کې لوبډل مشر و چې هند ته یې وبایلله او آیلینډ څخه یې وګټله. د په لوبډل مشرۍ کې افغان لوبډلې په زیمبابوې کې 2019 میلادي کال د غوروي جام سیالیو اتلولي هم وګټله. کله چې همدغه غوروي جام سیالیو کې اصغر افغان د اپنډکس عملیات وکړ، نو رشید خان په 4 لوبو کې لوبډل مشري وکړه چې 3 لوبې وبایللې او یوه یې وګټله. ګلبدین نیب 2019 میلادي کال سر کې ګلبدین نیب لوبډل مشر شو، خو د په لوبډل مشرۍ کې افغان لوبډلې په نړیوال جام کې 9 لوبې سر په سر وبایللې. له نړیوال جام څخه رسنیدو سره جوخت ګلبدین نیب له لوبډل مشرۍ لرې کړل شو او پر ځای رشید خان لوبډل مشر شو. رشید خان په ټیسټ لوبه کې له بنگلادیش څخه بری خپل کړ او دا بری د افغانستان او رشید خان له ریکارډونو سره مل و. د ټیسټ لوبې بریا د سپټمبر په 9مه نیټه د دوشنبې په ورځ لاسته کړه. رشید خان په 2 پاڼیو کې 15 منډې وکړې او 11 وکټې واخیستې. د لوبې غوره لوبغاړی هم رشید خان ونومول شو. له ټیسټ لوبې وروسته سپټمبر په 14مه نیټه د شنبې پورې له زیمبابوې خلاف په 3 اړخیز سیریز کې لومړی شل ورځې لوبه وګټله او دا یې په لوبډل مشرۍ کې د پیل شل ورځې لوبه وه. د دې لوبې غوره لوبغاړی نجیب الله زدران شو. هغه په 10 توپونو د شپږیزو او 15 ورځو په مرسته 9 سوځېدلې منډې جوړې کړې. د سپټمبر په 15مه نیټه د یکشنبې په مازدیګر افغان لوبډله د سیریز دریمه او خپله دوهمه لوبه له بنگلادیش سره وکړه او دا یې هم له بنگلادیش څخه وګټله. دا له 2009 میلادي کال څخه د 2019 میلادي کال سپټمبر میاشتې 15مه نیټې پورې د افغانستان لوبډلې لوبډل مشرانو لاسته راوړنې او ماتې.